بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا رسول بعده، وهو خاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمناه من لدنا علما. آمنت بالله، صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و سامعین، ما دے رب کائنات جل جلالہ دے عظیم کتاب فرقان حمید نا دا پلسمی سپارے دا یو آیت کریمہ مبارکہ سے حصہ مبارکہ تلاوت کا آیت نمبر 55 رب کریم جل جلالہ دے پہ مالا دا حق وینا کولو توفیق را نصیب کی، او پہ هغه باندې بیا مونږ ټول اوریدونکو ته دې په الله جل جلاله دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. معزز سامعین، نن چې کومه مساله بیانولې شي، هغه مساله د علم الغیب ده. د یو طرف نه هم منکرین د علم الغیب خپل دلائل پیش کړي، د قرآن عظیم الشان نه او د صحیح احادیث مبارکاونه، او بل طرف ته چې کوم خلق علم الغیب منی، قائل د علم الغیب دی، نبی تا یا ولی تا، هغه هم د قرآن عظیم الشان نه دلائل پیش کړي او د صحیح احادیث و مبارکاونه. عوام پمینس کے پشک کے پراتے دی چی یو اڑخ تا مولوی سے براوخی جی آغا د قرآن مجید نا آیتون پیش کی چی پیغمبر علیہ السلام مبارک تا یا ما قبل انبیاء تا او یا ولید خدای تا کچا علم الغیب ثابت کو فقط کفران و دے کافر شو. بل طرف تا قائل دے علم الغیب آغا هم خپل بیان کئی چه رب کائنات جل جلالہ محمد رسول اللہ مبارک او نور انبیاء کرام لا او دغا شانتی نیکان و صالحان لا چکم دا رب العالمین دوستان دی، اغیل دباز علم الغیب نا علم ورکڑے دے. نو عوام پا شک کے پراتی دی چه دا بسکی گی او چا پسی ورشو، یوم دلائل وی او بلم دلائل وی. نو دا عوامو دا عقل دا خلاصولو دا پارا او دا حوی دا زڑنا دا شک دا شبه دا ختمولو دا پارا اول دا پی جندل پکار دی چه پدی کے دا شریعت متوحرہ سا عقیدہ دا، دا علم الغیب پا بارے کے دا شریعت سا عقیدہ دا. نو دا شریعت متوحرہ عقیدہ دا دا چه رب کائنات جل جلالہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک تا او دغه شان نور انبیاء کرام تا
چې کوم وړاندې تیر شوي دي هغوی ته دغه علم د غیب نه بعض علوم ورکړي دي چې په هغه باندې قرآن مجید دال دی سره د صحیح احادیثو او دغه نه انکار کول په داسې حال کې بیا انسان مسلمان نه پاتې کیږي د اسلام د دایره نه بهر دی او دویم جواب دا دی چې رب کریم جل جلاله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک لچ کوم علوم ورکړي نو هغه علوم په قرآن مجید باندې هم ثابت دي او محمد رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خپل په احادیث مبارکاو کې ثابت کړي چې د هغه نه هیڅ چام انکار نو کړي صحابه کرامو کې سیوا د هغه خلکو نه چې هغه منافقانو په صحابه کرامو کې بغرزیده چې مونږ هم د حضور مبارک صحابه یو صرف او صرف هغه دغه علوم د پیغمبر نه انکار کړي نو پدې باندې به ان شاء الله تعالی د قران مجید آیتونه او په دویم نمبر کې به احادیث مبارکه پیش کو او په آخر کې به د خپل د مذهب فقها چاوی علم الغیب ته د کفر نسبت کړي دی آیا دا د کفر نسبت کم علم ته کړي دا علم الغیب ذاتی ته کړي دی او کدا علم الغیب عطائی ته کړي دی ان شاء الله تعالی غیبانه به د مذهب د فقهاو کتابونه پیش نړمبه دلیل د قران عظیم الشان نا چې رب کائنات جل جلاله خپل خواص او عباد الله دغه علوم ورکړي دي د هغه نړمبه دلیل د قران عظیم الشان سوره کهف پلسمه سپارہ آیت نمبر 65 نمبر آیت کے رب العالمین فرمائیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا علم ورکړو موږ د خپل جانب نه حضرت خضر علیہ السلام مبارک تا دا علم څه شو کوم علم حضرت خضر علیہ السلام مبارک تا ورکړو جمهور علما مفسرین وایي چې خضر علیہ السلام دا د خدای تعالی پیغمبر ولی نو اگر که بعضو دا قول کړي دی چې دا ولیو نو مونږ خو ولی تم علم الغیب منو او ته نه مانی نو بیا خو په قران باندې دا ولی د پاره علم الغیب ثابت شي خو جمهور علما دا وایي چې دا د الله پیغمبر زاد المسیر فی علم التفسیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 238 باندې دا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک قول پیش کئی اعطاه علما من علم الغیب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مبارک فرمائی اللہ جل جلالہ فرمائی چی منگا د خپل جانب نا حضرت خضر علیہ السلام تا علم ورکڑیو دا علم سشوی دا غیب و علمو چی رب العالمین ورطا ورکڑیو دغه شانتی الوجیز دلواحدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 476 باندې ذکر کئی چې دا علم الغیب چې حضرت خضر علیہ السلام مبارک لرب العالمین ورکړو تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر یوسل او یوکم اتم باندې رب هغه فرمای علامہ ابن کثیر رحمه الله چې دا هغه علم الله تعالی یادې چې موږ د خپل جانب نه ورکړو نو دا علم الغیب چې خضر علیہ السلام مبارک ته ورکړو تفسیر قرطبی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 16 باندې هغه لیکي چې دا هغه علم الغیب رب العالمین چې حضرت خضر علیہ السلام مبارک له علم ورکړو دا علم الغیب دا غینه ورته برخه ورکړی وا تفسیر بیداوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 510 هغه وایي چې رب العالمین د دغه علم په باره کې فرمایي دا هغه علم چې خاص مونږ پورې دی هیڅوک د هغه علم نه لري مگر الا بتوفیقنا مگر که مونږه چاله وغواړو زمونږ په توفیق باندې ورکول شي وهو علم الغیوب او هغه چې کوم دی دا علم الغیب دی چې حضرت خضر علیہ السلام مبارک لا
مونږ د خپل جانب نه ورکړو. البرهان فی علوم القرآن جلد نمبر 4 صفحه نمبر 290 باندې هغه وایي چې دا هغه علم دی چې مونږ پورې خاص دی، یعنی د رب العالمین وینا پیش کړي چې مونږ پورې خاص دی او د هغې نه مونږه څه برخه حضرت خضر علیه السلام مبارک له ورکړي. تفسیر ابی سعود جلد نمبر 5 صفحه نمبر 234 باندې ذکر کړي چې دا علم الغیب چې مونږه د خپل جانب نه حضرت خضر علیه السلام مبارک له ورکړو. تفسیر واحدی، دغه شان تفسیر بغوی، تفسیر فتح القدیر، تفسیر نصفی، تفسیر روح المعانی، دا ټول تفاسیر ذکر کړي چې رب العالمین فرمایي چې موږ د خپل جانب نه حضرت خضر علیہ السلام مبارک له علم ورکړیو، نو دا علم الغیب چې د هغې څه برخه مورتا ورکړي و. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحه نمبر 86 باندې د حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما طویل حدیث راوړي، هغه خپل شاګردانو ته د دې آیت مبارک شرح کوي. وعلمناه من لدنا علما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مبارک فرمائی وکان رجلا یعلم الغیب، وہ حضرت خضر علیہ السلام مبارک یو سړی چې هغه ته د غیب علم رب العالمین ورکړو. نو دا 12 تفاسیر مونږ په دغه یو آیت کریمه مبارکه باندې پیش ک چې رب العالمین حضرت خضر علیہ السلام له علم ورکړو. دا کم علم نو هغه متاسو ته تفاسیر پیش کړل د علماء او د مفسرینو چې هغوی وایي چې دا علم الغیب چې رب العالمین خاصه ده، په هغې باندې د چا قدرت نه حاصلیږي چې هغه ته هغه د حاصل شي، مگر چې الله وغواړي د خپلو د دغه علم الغیب نه خپلو خواصو بندگانو ته علم ورکړي. دویم دلیل د قرآن عظیم الشان، سوره یوسف 12 سپارہ آیت نمبر 150. حضرت یوسف علیہ السلام مبارک خپل قومیانو ته خطاب کوي. ثم یأتی من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس وفیه یعصرون، بیا براشی ورستو لها نکال د خلق دعا به قبول شي، بیا به په هغوی باران شي او بیا به په هغوی کې باغونه به بیرته خشي او نه چوړوي به خپلو میوو لره رز به تر نه وباسي، د انګورو نه برس وباسي. نو دا خو را روانې زمانې کې دی چې څه به کېږي. هغه احوال حضرت یوسف علیہ السلام مبارک دغه قوم ته خطاب کوي او ورته فرمایي چې دغه شانته کار به بیا کېږي. په دې ځای باندې تفسیر ابن جریر طبری جلد نمبر 7 صفحه نمبر 232 باندې ذکر کوي چې دا هغه علم الغیب چې خدای تعالی حضرت یوسف علیہ السلام مبارک ته ورکړیو چې خپلو قومیانو ته بیان کړی دی چې بیا به دغه شانته مسله راځي پر روان وخت کې باغونه به خشي، د خلکو دعا به قبول شي، بارانونه به پیوشي، میوې به بیرته تازه شي او هغې نه به هغوی بیا رس وباسي. نو دا دغه د غیب خبر چې حضرت یوسف علیہ السلام مبارک قوم ته بیان کړی دی او خبر هله ورکیږي چې کله علم موجود وي، چې علم نوی موجود نو خبر نشي ورکیدی. دریم دلیل د قرآن عظیم الشان، دریم سپارہ آیت نمبر 255 د تبارک الذی آیات تے رب کریم فرمائی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه من علمه، احاطہ نشی کولے دا فرشتگان او عباد بشیء فسشی من علمه لعلم اللہ نا چه علم الغیب دے. بس دلتا پوری دی راش او د دین اخوا چې بیا علم الغیب ثابتیږي هغه باندې بیا سترګې پټي کی عوام ته وای ګوره خدای تعالی فرمایي پس شي سرا دا فرشتگان انبیا ولیان دا پيوشي سرم د الله جل جلاله په غیب باندې قدرت نه لري، بشک چې نه لري. ورپسې هم دغه آیات کې رب کریم فرمایي الا بما شاء، بعض هغه چې د خالق خو خوینو بیا خلق تا غتا کی ولې ورکی. نو دلته کې چې په دې آیت کریمه مبارکه کې چې نفي د علم الغیب راغلی دا نو هغه ذاتی واخلا
او کوم ځای کې چې اثبات د علم الغیب راغلی دا نو هغه عطایي واخلا چې دا د رب العالمین ورکړه د خپل بندگانو لای ورکی. تفسیر بغوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 334 باندې 343 باندې الا بما شاء په دغه ځای باندې ذکر کړي، یعنی لا یحیطون بشیء من علم الغیب، احاطه نشي کولای دا فرشتگان او غیبات د علم الغیب نه په یوشي سره الا بما شاء مگر چې الله تعالی او غواړي ان یطلقهم علیه پاغه باندې خپل بندگانو له اطلاع ورکی، هغه علم ولا الله جل جلاله ورکی. څلورم دلیل د قرآن عظیم الشان نه په علم الغیب باندې چې رب کائنات خپل خواص بندگانو ته ورکی. پنځمه سپاره آیت نمبر 113 رب کریم فرمایي وانزل الله عليك الكتاب والحکمت، نازل کړي خدای تعالی پتا باندې کتاب او حکمت، وعلمك ما لم تكن تعلم، علم در کو تا ته هغه پیغمبر علی السلام مبارکا لم تكن تعلم چستا پر په هغه باندې علم نو پاغه باندې تن پوي دی، هغه علم الله جل جلاله تا ته درک. تفسیر ابن جریر طبری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 480 باندې ذکر کئی وعلمک ما لم تکن تعلم اے من خبر الاولین والآخرین، د حضور د علم نه قربان، د مفسرینو د عقیدو نه قربان. تفسیر ابن جریر طبری وائی وی رب العالمین رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک تا د اولین او آخرین علم ورکو چې په دنیا کې شوی دی، او اے محبوب د تا نه پس چې سکیږي په دنیا کې پیدا ټول علوم ورل رب العالمین ورک. دغه شان تفسیر جلالین، تفسیر کبیر، تفسیر خازن هغه هم په دې آیت مبارکه باندې شرح کوي چې دا علم الغیب لم تکن تعلم چې محبوب ته پی نه پوي دی په علم الغیب باندې، او د هغه صبر خطا ته رب العالمین غطا کا، او دا وی د رب العالمین احسان او فضل دی پتا باندې. په دې کې د جګړې څخه خبره او کچا ورته ثابت کنو دا مشرک شو، او کچا ورته ثابت کنو دا کافر شو. نه یار، قرآن مجید کې جګړه نشته ده. قرآن مجید کې جګړه کول کفر ده. یو آیات کې به د علم الغیب نفی راغلی وي، په بل آیات کې به د علم الغیب اثبات راغلی. اوس بسکه کوای چې نه دغه کم کې چې نفی راغلی د دامنم، او په کم کې چې اثبات راغلی ده هغه نه منم، نو دا خو د يهوديانو کارو. افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، په بعضو آیاتونو باندې ایمان راوړی او د بعضو باندې انکار کوي. چې کوم مخوخنی او استاد عقیده خلاف نه جدانه منو دا کفر دی، دا شرک. نه، قرآن مجید کې جګړه نشتا. کم ځای کې چې علم نه نفی راغلی دا بس هغه نه ذاتی واخلا چې ذاتی علم باغې باندې سو قدرت نه لري په علم الغیب باندې، او کم ځای کې چې اثبات راغلی دی رب العالمین خودلې دی هغه نه عطایي واخلا چې دا د رب العالمین ورکړه د خپل بندگانو ته یو کی. دغه سان تفسیر بغوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 286 باندې هغه ذکر کوي وعلمک ما لم تکن تعلم. د دې آیت مبارک په شرح کې وای پدې کې تاویلین دي. یو علم د احکام او د چې حضور مبارک لې ور کړی دی، او دویم علم هغه من علم الغیب، هغه د غیب علم دی چې رب العالمین خپل محبوب علیه السلام ته ورکو. پنځم دلیل د قرآن عظیم الشان نه په علم الغیب باندې اومه سپاره آیت نمبر 75 15 نمبر آیت رب کریم فرمائی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. رب کریم فرمائی دا رنگی منگو خودل ابراہیم علیہ السلام تا عجائبات دزمکو او دا اسمانونو. پزمکو کی چی سکیگی او پاسمانونو کی سکیگی ویدا ټول منگا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام مبارک تا او خودل. فدلتا کی تفسیر قرطبی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 23 باندې ذکر کئی چې حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک تا اللہ جل جلالہ پاسمان کی عبادت د ملائکو او عجائباتی ولیدل او علم پراغه پزمکا کی چې گناہ د بنی آدم و دغه وخت کې دا کشف ورکړې شو
په تمامه دنیا کې چې په دغه وخت کې چا کومه ګناه کوله وی هغه ټول ورته رب العالمین ور اخودل، او په اسمانونو کې چې فرشتو څومره عبادت کو هغه ټول فرشتي ورته رب العالمین ور اخودل، کشف ورته او دا غیب دی رب العالمین ورته ور اخودو، په هغه باندې دا علم راغی. وی چا بچ ګناه کوله فسر زمین باندې ابراهیم علیه السلام ته کشف شو بلیدو، وی خیره به وتاو کې رب العالمین به هلاک. وی رب العالمین وته وحی فرمایلا اے زما خلیلا، زما د بندگانو نه خپل زبان مبارک د خیرونه بن کا، زکه زما په نامو کې صبور راغله دې ز صبر کون کيم، ز خپل بندگانو ته صبر کوم. تب دعا کې ابرت کیږي نه او زما په نامو کې صبور دې خپل بندگانو ته صبر کوم، کو ګناو کې نو زور ته صبر کوم، سو وخت پس خو به توبه وبس ا ګناه ورته معاف. نو دا آیت کریمه مبارکه د حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک په دغه علم باندې دال دی چې د اسمانونو کې سکیږي چاته پته نه لګي، نه ما ته پته ده او نه تا ته پته ده. او حضور مبارک صحابه کرامو نه تپوس کوي وستاسو د سر د پاسه څه شی ده؟ صحابه کرام دومره د آداب والا خلق دا سه وته نه فرمایي، نو ورته وایي چې په دې باندې الله پويږي، محبوبه مونږ ته خو پته نشته وي بس الله به پويږي، دا سه نه وایي. محبوب علیہ السلام مبارک وته فرمایي استاسو د سر د پاسه څه شی؟ وی زمونږ د سر د پاسه الله او د رسول ډیر خپويږي، الله ته علم دی او حضور مبارک ته علم دی چې زمونږ د سر د پاسه څه شی دی. وستاسو د سر د پاسه اوریاز دا هغه باندې با پهلا اسمان دا د پهلا اسمان نه به بر ور پسې دا د وړو اسمانونو ذکر ورته وک، او په هر یو کې د صحابهو نه تپوس کوي د دې اسمان نه دغه پوری څومره فاصله ده، وی الله او د رسول ډیر خپويږي. دغه د صحابه کرامو عقیده. نو دا حضرت ابراهیم علیه السلام مبارک چې رب العالمین ورته د غیوب خبره غیوب ورته کشف کول ورته وخودل او په هغه باندې علم راغی. شپږم دلیل د قرآن عظیم الشان 12 سپارہ سورہ یوسف آیت نمبر 19 قیدیان راضی دا کیسه بتاسو اوریدلی خو زپه کې خپل غرض بیانو. یوسف علیہ السلام مبارک ته خوبونه بیانې چې موږ له د دې تعبیر را یوسف علیہ السلام مبارک وته کمال خای چې رب العالمین مال داسې علم د غیب را کړی دی چې زه بتاسو ته دغه خوبونو تعبیر څنګه بیان نکړش. نو اول وته کمال خایزان ته مخاطب کړي چې د دې عقیده دی پلش، بیا د هغه په عقیده باندې رد کوي ځکه چې هغه مشرکانو او د خیر دعوت ول ور کوي، بیا وته خپل عقیده خای. یوسف علیہ السلام مبارک فروت فرمای لا یاتیکما طعام ترزقانه الا نبأتکما بتاویله قبل ان یاتیکما، نو برازی تاسو ته ډوډۍ هسه ډوډۍ چې در کولې شي تاسو لره هغه تاسو ته ډوډۍ راځي، الا نبأتکما بتاویله مگر ز تاسو لا په هغه باندې خبر در کوم قبل ان یاتیکما مخک دراتلو ته طعام نه تاسو ته چې غرمې د تکمه ډوډۍ راځي سحر کې به خبر در کوم چې غرمې در پسې داسې ترکاری را روان، او چې ماخام در پسې کوم راځي ماسپخین کې به خبر در کوم چې ماخام در پسې داسې ډوډۍ او ترکاری را روان. نو دلته کې خبر ذکر شو چې خبر به در کوم. نو دغه بعضی چې کوم منکرین د علم الغیب دی هغه وایي چې جی خبر خو منو خو علم پکې نه دی راغلی، نو دا علم نه منو. نو الله تعالی چې د چا د زړه سترګې ړندې کې هم دغه شانتی وي، صرف هغه وتخکاری چې کم په آیت کریمه کې رد راغلی د هغې نه پس چې به اثبات په آیت کې راغلی هغه ورته نخکاری. هم دغه آیت کریمه د لوګ وړاندې ورش حضرت یوسف علیہ السلام مبارک پخپل فرمائی ذالکما مما غلمنی ربی غلمنی ربی، دا ها کمال دی چې دا علم ما ته رب العالمین را کړی دی. غلمنی دا علم وای ما ته چې را کړی دی ربی زما رب ما ته را کړی. نو ته څنګه وای چې دا خبر دی او علم نه دی ذکر؟ خبر خو یار الله ورکولې شي او چاته چې هغه په علم حاصل وی کنه، چې په یوشي باندې تا علم حاصل شو نو خبر به ورکی، او چې په یوشي باندې د علم نه دی حاصل او څوک د نه تاسو کې نو ته به خبر ورکی ځکه تاسو سره د هغه علم نشته دی. نو په دې مسله باندې ځان پوهه کی. تفسیر قرطبی جلد نمبر 9 صفحه نمبر 191 باندې ذکر کړي چې دا هغه علم چې حضرت یوسف علیہ السلام مبارک ته خاص شو او رب العالمین ولا ورک وی هغه علم هغه د غیب او علم چې رب العالمین ورته غتا.
ګوره مفسرین څه فرمای علم د غیبو چې رب العالمین ورته عطا کو دغه خبره دغه جیلین لور چې تاسو پاسې کومه ډوډۍ راځي زه به تاسو ته هغه خبر مخکې نه درکوم چې ماښام یا ماسپښین له در پسې دغه ډوډۍ را روانه. دغه شان سوره یوسف آیت نمبر 96 کې حضرت یعقوب علیہ السلام مبارک یو خبره کړیو کله چې دا یوسف علیہ السلام مبارک خپل ورونو کوی ته ورګزار کو او پلار ته دروغ وویل چې بابا هغه شرمخان خوړلې نو هغه ته دا علم د رب العالمین د طرف نه وو. حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام مبارک فرمای واغلم من الله ما لا تغلمون. حضرت یعقوب علیہ السلام مبارک فرمای ز پویګم د الله جل جلاله د طرف نه په هغه علم اغلم پویګم ما په هغه علم باندې لا تغلمون چې تاسو په نه پویږئ تاسو په نه پوی. کله چې زیره ورکون کې راغو د قران مجید آیاتونه په دال دي فلما انجا البشیر القاه غلا وجه فرتد بصیرا. د یوسف علیہ السلام هغه قمیص مبارک حضرت یعقوب علیہ السلام په خپل مخ مبارک باندې کې خود او وی نظر بیر تراغه کوي شو. حضرت یعقوب علیہ السلام مبارک ورته فرمای الم اقول لكم اني اغلم من الله ما لا تغلمون. ما درته نه ویل تاسو دروغ ویل خو ما درته ویل چې د رب العالمین د طرف نه پویګم ما په هغه علم باندې لا تغلمون چې تاسو په نه پویږئ. دا علم د غیب او چې حضرت یعقوب علیہ السلام مبارک لا رب العالمین ورکړو. یار مار تا تر نه خای کنه ما او تا هغه درجه ته رسیدلی نیو کولیان سترګې پټی کی او کشف ورته د رب العالمین د طرف نو شي او شیز ورته ښکارش نو حقیقت ته او ما او تا ته الله تعالی نه کې کتار سمره سترګې پټی کې او زړه ته متوجه شي خو پسر باندې بده دړ شي بس را پابس چې دا غې نه درته ما یو کیسه بیان کړیو ما د ډاک پیر صاحب مبارک چې دا عثمان غنی د ورلرا لاړل د یا ژوندۍ د موږ سره سعودي کې دا د کار نه کیدو هر څه خراب او کفیل ورلسنه صحیح کول کم چې مشارو هغه ته بس نه بزیم دلته کې ودلته د دوه در روان شو دلته کې دی لاړل کشر رور او بل څوک لاړل دا پیر صاحب تکې نسل قربان دغه شانته کار دی او واده نه ټم یې خیدا او سړی نه را پری دي سره بس کو دا اوس د غیب خبرونه دي چې پیر صاحب مبارک ولا ور کوي. پیډا پیر صاحب مبارک خپل ودا سره دا سټیټ کو او یو څو سکند د اثر ټیټو او بیرته چې کم د سر راپورته کو او ته بچي اوس هغه ورځ زما د ذهن نوتی دا پنځم شپه یاد کا او کسلورم یاد کا وې په دغه شپې باندې وو وې د ستار اور په خپل کور کې نو دا علم د غیب د چې رب العالمین ولا ور کړو هغه کشف ورته کو چې د ما ولی زما دوستا خفقه گما خپل مریدانو له خبر ورکا چې په پنځم شپه باندې به عثمان غنی خپل کور کې حاضر وي. دا علم هم پیر صاحب له رب العالمین ور کړو چې عثمان غنی به تر پنځم شپې پورې ژوندې وي مری بنا. دا علوم دي چې رب العالمین یو چا ته غتا کې اوس د په خېټه کې درد دی چر دا ولیوش نو ستا کې د خراب ده د قران مجید او د ډیرو احادیثو نه انکار کې باطن د ښا ده صحابوی تر نخیږي او کله چې د حضور مبارک د شان خبر راغلی د تاسو اوریدلی کله د حضور مبارک په علوم او اعتراضات کله د حضور مبارک په حسن او جمال اعتراضات دا چې خلق به رب العالمین څنګه کمال ته رسي کمال ته هو انسان خدای تعالی هغه انسان رسي چې هغه د پیغمبر علی السلام مبارک سره مینه ساتي. دغه شانته اتم سپارا آیت نمبر 150 سورہ آل عمران حضرت عیسی علیہ السلام مبارک دعوه کوي او په داوی سره خپل قومانو ته خطاب کوي وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ خبر بدر کوم تاسو ته د هغه څه بما تأكلون چې څه خوري تاسو چې تاسو څه خوري داغه خبر بدر کوم بیګا د دا شی خړلې ده سحر د دا شی خړلې ده پرون د دا شی خړلې ده وما د هغه څه باره کې به خبر در کوم تدخرون فی بیوتکم چې تاسو ذخیره کوي په خپل کورونو کې مو چې څه شي خېدا داغه خبر بم در کوم چې دغه شی د پکور کې پروت دا خو د قران مجید آیاتونه او د دینه چې وسړی انکار کوي نو مونږ وایو دغه انسان د اسلام د دایره نه بهر دی نو چې د اسلام د دایره نه بهر شنو بس به کافر دی
کافر وته چا ویلی دی قرآن مجید مومن هغه چاته ویلی چې په غیب ایمان لري. الذين يؤمنون بالغیب. رب کریم فرمای متقیان هغه کسان دي چې دا په غیب باندې ایمان لري، او چې په غیب ایمان نه لري نو هغه منافق وي او کافر وي. ان شاء الله حدیثو کې به ذکر شي. نه هم دلیل د قرآن عظیم الشان سلورم سپارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 101 رب کریم فرمائی وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، نه د خدای تعالی چې اطلاع در کی تاسو ته ای عام خلق علی الغیب په غیب باندې. الله تعالی څه فرمای چې زه چاله په غیب باندې اطلاع نه ورکوم، خبر نه ورکوم. نفی رااله د کاکا دلیل ثابت شو. ګوره خدای تعالی فرمایي زه چاله په غیب باندې خبر نه ورکوم. بس هغه وروستو آیات واپس پریدي. هم په دغه آیت کې رب کریم فرمایي ولکن الله یجتبی من رسله من یشاء، لیکن خدای تعالی غوړه کوي د خپل رسولانو لا چې چاله خو خشي غل علم الغیب ورکی. او سوایا نیم آیات باندې ایمان لري او د نیم نه انکار کې الله دې رحم وکړي. لسم دلیل سورہ جن آیت نمبر 29 رب کریم فرمائی غالم الغیب فلا یظہر علی غیبه احدا. غالم الغیب الہ پا غیب و غالم دے، فلا یظہر علی غیبه احدا غلبان ورکی خدای تعالی پا غیب و علم باندی یو کس لرهم اچاتم دا غیب نخائی. خدای تعالی پی عالم دے فقط باس نفی رالا. دعوام و ذہن کے شخص خدای تعالی فرمائی ز چاہتا غیب نخیم او بر لیکا کال سپیکر تراو خطو نه خدای تعالی غلو علم غیب ورکی خپل بندگان. بس دغه ور پسې آیات نه چپ پاتې شو، هغه بیان بیانې ځکه هغه کو په دای باندې رد راضی کړ. رب کریم ور پسې متصل فرمای الا من ارتضى من رسول، مگر چې غوړه کی د خپل رسولانو لا بیا هغه ته علم غیب ور کوي. خدای تعالی علم غیب چاته نه ور کوي مگر کو اوغواړي د خپل رسولانو لا نو بس هغه ته ورکی. نو بس پدې کې یار څه خبره ده قرآن مجید کې ته د څه خبره جګړه کې، په حدیثو کې ته د څه خبره جګړه کې. مونږ خو درته اول نه وایو چې علم غیب دا ذاتی د الله دی، پدې باندې سو قدرت نه لري، چاته پته نه لګي، والله نه پیغمبر ته پته لګي او نه صحابي ته پته لګي. زمونږ دا دعوا نه ده، نه پیغمبر ته خپل پته لګي، نه دا خو کفر او شرک ده. زمونږ دا دعوا ده چې پیغمبر ته پته لګي چې خدای ورکی، صحابي ته پته لګي چې خدای ورکی، ولی ته پته لګي چې خدای ورکی، د ډاک پیر صاحب ته چې پته لګي نو خدای ورکی کنه. یار مون خدا نه وایو چې دا کمال په خپل د ډاک د پیر صاحب دی، نه نه دا خدای پاک ور کړی دی، ولی خواري کړی دا. خجی یا ولسم دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 44 د مریم بی بی او زکریا علیہ السلام مبارک حالات بیانای او بیا رب کریم وت فرمای ذالک من انباء الغیب، ودا هغه خبر ده د غیب نه نوحیه الیک چې مونږه تا ته درکو. د غیب خبر ده مونږه تا ته درکو، تا په عالم کو، تا ته مونږ د غیب خبر درکو، په غیب باندې ته عالم شي. نو پدې کې څه کیسه ده؟ دغه شان سورہ تکویر 13 سپارہ آیت نمبر 30 رب کریم فرمای وما هو غل الغیب بدونین. سورہ تفسیر بیداوی او تفسیر حازن دی وای چې نه د پیغمبر علیه السلام مبارک وما هو نه د پیغمبر علیه السلام مبارک علی الغیب په غیب باندې بدونین بخیل. ودا پیغمبر علیه السلام مبارک تاسو ته په غیب بیانول باندې شومتیا نه کوي، درته بیانای کم غیب چې ورته زموږ د طرف نه غتا شي تاسو ته بیان کی. زما صحابه او دا سکار بکیږي یا دا سکار شوه دی ان شاء الله په صحیح حدیثو کې بہت ثابت شي. نو دا 12 آیاتونه د قرآن مجید نه په علم الغیب باندې چې رب العالمین خپل خواص او بندگانو ته ورکي. کوم ځای کې چې نفي د علم الغیب نه راغلی دا هغه ذاتی د خدای تعالی دی، پاغه باندې سو قدرت نه لري. کوم ځای کې چې اثبات د علم الغیب راغلی دی زمونږ دغه عقیده ده چې رب العالمین ورکړي، چې رب العالمین نشي ورکولې، پچا کې دومره کمال او طاقت نشته چې دغه علوم متورسي. خجی تفسیر بغوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 140 باندې حدیث مبارک ذکر کئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ارشاد فرمائی
وی رب العالمین ما تخپل امت را اخودو په صورتونو کې ما ته پیش کو او زما په علم راغې په هغه خبرو باندې په هغه خبرو مې علم راغې چې کم امتی په ما باندې کفر کوي او څوک په ما باندې ایمان راوړي په دې باندې زما علم راغې ورځ تر قیامت پورې. نو منافقان خو موجود، منافقان خو په هغه وخت کې وو. منافقین ته دا خبر ورسېدو چې حضور مبارک فرمایي چې ما ته خدای تعالی د خپل امتیانو علم راکړ چې څوک به کافر کیږي او څوک به مؤمن پاتې کیږي ورځ تر محشر پورې. منافقین استهزاء کا حضور مبارک پورې مسخره وکي او وای چې دا هغه خلک یادای چې یا پیدا شوی نه دي د دینه پس به پیدا کیږي. نو هغه کې بیا څوک کافر کیږي او یا څوک ایمان راوړي او موږ چې ونحنو مغه او مونږ د پیغمبر علی السلام مبارک سره موجود یو. وما يعرفنا او مونږ نه پیژني، مونږ خو نه پیژني، مونږ پکیو ایمان مو په نه دی راوړې او مونږ نه پیژني او دا دعوه کوي چې مال دا علم الله راک. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک هغه ته دا خبره ورسېده چې قربان څخه خلق دی او دغه شانته وینا کوي. حضور مبارک په جلال کې راغی، صحابه ځان ته راغون کړ، د خدای تعالی حمد او ثنا بیان کا او اوی فرمایل چې څه چل دی د قوم لرا چې زما په علوم باندې تغنی کوي. څه چلو شو چې زما په علوم باندې دوی تغنی لګي. وی رب العالمین چې مال دا علم را کو ما تاسو ته بیان کو نو تاسو په ما پورې خنداو چیرې پیغمبر علی السلام ته د دې علم څه پته لګي او دا به څنګه کیږي. حضور مبارک وته فرمایي وې زما دې په خدای تعالی باندې قسم وی چې تاسو زمانہ د یوشي پختنه وکي تر هغه وخت پورې فی ما بینکم و بین الساغه چې زستاسو او در قیامت ترمنځ پورې ده د دې وخت نواله تر قیامت پورې د سباره کې چې تاسو زمانہ پختنه کوي الا انبأتم به مگر تاسو ته بوز په هغه باندې خبر در کوما. حضور مبارک جلال کې راغله ده، منبر باندې تشریف فرما ده او زما په علم باندې تاسو تغنی لګوي چې مالکم علم خدای تعالی را کو ما تاسو ته بیان کو تاسو خندا کوي چې ما ته د دې پته نشتا. وې قسم په الله وای پختنه کوي ورځ تر محشر پورې د سباری کې چې پختنه کوي مگر وې زبر د هغه خبر در کوم. حضرت عمر رضی الله عنه مبارک وې پوه شو د په مجلس کې ناست چې حضور مبارک په جلال کې راغله. او بل روایت کې دي چې صحابه کرام د پیغمبر علی السلام د غصه او د جلال نه ډیر خفه دي او خپل سرونه په صادرونو کې ټټ کړي دي او د حضور مبارک په خفغان باندې جاړي. عمر رضی الله عنه مبارک ورپاسې دو او د حضور مبارک د زنګونانو سره خپل زنګونونه اولګول کې ناستو او یا ادری د روایتین دي. وی حضور مبارک توای یا رسول الله رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا، مونږه پتا باندې ایمان راوړې دي الله رسول فاعف عنا غفر الله عنك مونږ تم بخنو کا خدای تعالی بستا امت ته بخنو کی تا تبم الله بخنو مونږ ته بخنو. وی حضور مبارک پوش چې صحابه کرام دای زما خبره ومن الله. حضور مبارک او فرمایل فهل انتم منتهون، تاسو بیا زما په علم باندې اعتراض کوي تعنب په لګوي. صحابه کرام وویل نه قربان تاسو په علم باندې بیا مونږه اعتراض نه کوو. وی حضور مبارک بیا را کوشو وی رب العالمین دغه آیات نازل کو لا تسالوا ان اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. د پیغمبر علی السلام مبارک نه داسې پختنه مکوي چې په هغه باندې حضور پاک مبارک ته دک رسی، په دې باندې حضور پاک مبارک له دک رسی او تاسو پکې څه فائدہ نشتا بلکې تاسو له به رب العالمین عذاب در کی کم علم چې حضور مبارک بیان کو بس هغه باندې ایمان راوړې هغه په سر سترګو باندې قبول کې او کنه پاغه کې تغنی لګوي چون چرا پکې کوي. نو بیا ګوره د مخکو قومونو رب العالمین کسی بیان کړی دي چې خپل پیغمبرانو ته به وی چې یو سړی زمونږ په شانتي تانه وینو مگر د خپل پزان په شانتي دی یو بشر وینو یو بشر او بس مونږ تراغله او دومره غټه غټه داوی کې دغه شان دوی مواقعا چې منافقین اعتراض کړي د پیغمبر علی السلام مبارک په علم باندې. کتاب المغازی د واقعي جلد 1 صفحه نمبر 109 باندې حضور مبارک د تبوک د غزا نه را واپس شو، صحابه کرام ور سره دي په یو مقام کې پښپر اغلا هل تک شپه سبات او خان سریږي
په دغه کې د پیغمبر علی السلام مبارک اوخه مبارک اورکش صحابه کرام داغه پسې ګرځي چې د پیغمبر علی السلام مبارک اوخه مبارک به کم ځای کی منافقان خو موجود دي دای پکې سي روزي لاړو دای پکې موجود دي زید بن صلیت منافق دی پکې موجود دی دی وای چې پیغمبر علی السلام خدا داوا کوي یزغم انه نبی زه خو نبی ما د خدای تعالی د طرف نه را لګل شوی يم ويخبركم عن خبر السماء او تاسو لا د اسمانونو خبر درکوما وې دې پیغمبر خوای چې تاسو لا د اسمان خبر درکوما وهو لا يدري اين ناقته او دې تدا پته نشته ده چې زما او حکم زې کې دا اعتراض یو منافقانو اعتراض وی پیغمبر ته پته نشته چې زما او حکم زې کې دوی مونږ ته د ځان نه دغه جوړ کړي چې د اسمانونو خبر در پیغمبر علی السلام ته مبارک ته خبر ورسید قربان په مونږ کې څه خلق دي منافق هغه دغه شان اعتراض کوي وی حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک صحابه ځان تراغون کړ د ځان مخ ته کېناول او ورتوای چې تاسو زما په علم باندې اعتراض کوئ چې تاسو له د اسمان خبر در کوم او زما ته زما د اوخي پته نشتا حضور مبارک په الله قسم خوري و انی والله ما اغلم زما د په خدای تعالی باندې قسم وی چې علم نه لرم سن لرم علم نه لرم د غیب الا ما علمني الله مگر هغه علم رلم چې خدای تعالی مال را کړی دی هغه علم د غیب لرم چې خدای تعالی مال را کړی دی وی ورشي دغه لاندې فلان کی کند کې فلان کی بوټي کې زما د اوخي پړې انخته دی وی ما ته راضي خو پړې انخته دراتلې نشي وی ورشي او زما د اوخي پړې رخلاص عمر رضی الله عنه مبارک پکې موجود دی علی رضی الله عنه مبارک موجود دی چې وراغل وی اومغه شانته و چې څنګه رسول الله مبارک مونږ ته خبر را کړو وی په هغه بوټي کې دی هغه په جرړ کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د اوخه پړې هغه پکې نخته او مونږه را اخلاص دا د حضور مبارک علم دی وای ما ته علم نشتا مگر هغه علم چې الله را کړی نو دا خو مونږه منو کنه چې خدای تعالی ورکینو منوي ذاتی خو هیڅ کوم نه مانی پیغمبر ته یا ولی د خدای په بل روایت کو حضور مبارک فرمای فعلمت ما فی السماوات والارض و خدای تعالی جل جلاله مالا هغه علم را کو ما هغه علم فی السماوات په پاسمانونو کې دي والارض او پزمکه کې دي حضرت ابراهیم علیه السلام آیات ذکر شو کنه چې ابراهیم علیه السلام ته الله رب العزت عجایبات د اسمانونو او د زمکه خودل نو پیغمبر علیه السلام ته بینور کوي حضور مبارک فخبل فرمایي فعلمت ما فی السماوات والارض خدای تعالی مال د اسمانونو او د زمکه علم راکو پدې کې چې سکیږي ویزه په هغه باندې پویا کوم صحیح مسلم جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 94 حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مبارک وای پدې کې د تیری شوی زمانه او دراتلون کې زمانه د پیغمبر علی السلام مبارک علم بیانېږي د مسلم شریف حدیث ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک راووت او د ماسپخین منځ ادا ک او بیا په خپل منبر شریف باندې اودرید د رب العالمین حمد او ثنا او ویلا او بیا مونږ ته وی فرمایل د چا چې خوخوي زمانه د تپوسو کې زو په هغه باندې خبر ورکاو ګوره حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای د چا چې څه خوخوي د چا چې څه سوال وي زمانه د پښتنه کوي زبر د هغه سوال جواب ورکاوم نو پدې کې کچا د تیری شوی زمانه سوال کړي وي حضور مبارک پداوی او چیلنج سره فرمایلو چې جواب به ورکوم دغه جواب هم حضور مبارک ورکاولو او که دراتلون کې زمانه پښتنه صحابه کرامو کړي وي نو دا هغه پښتنه جواب هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ورکول دغه شان ابو هريره رضی الله عنه مبارک وای حضور مبارک د تیری شوی زمانه د یو قوم پیغمبر د هغه کیسه کوي تیری شوی زمانہ دا ما تاسو ته یو بیان کې دا حدیث مبارک بیان کړو غالبا د په امانت کې خیانت کول په هغه بیان کې می تاسو ته دا حدیث مبارک ویل چې پیغمبر صلی خپل قوم جهاد لاړو جهاد کولو او چې کله جهاد وشو نو په خوا زمانه کې بدا سکارو چې کله به مال غنیمت اگر اغون کړي شو او دا جهاد قبلیدو ذریعہ بداوه چې یو اور براغه د اسمان نه او هغه اور به د مال غنیمت اوس وزولو دغه کومونو د پاره حرام زمون د پاره حلال دی
دا محمد رسول الله مبارک باندې د رب العالمین احسان دی چې د امت له ور کړی وی چې اور راغې مالی غنیمت اونس وی پیغمبر د زمانه پویش چې پتاسو کې څه چل شته دی سم پټ کړی دي وی خپل قومیانو ته خطاب فرمایل چې پتاسو کې د هر قبیلې نه یو کس زما سره لاس ملاو کې بیعت وکي پدې کې به ما ته اندازو لګي دا ګور اوس علم د غیب دی خو علم د غیب دا صرف په وحی سره نه وی چې جبرئیل علیه السلام برازي نه د جبرئیل علیه السلام د واسطې نه بار به هم وی چې هغه په کشف باندې وی هغه په الهام باندې وی هغه په القا باندې وی لکه رب کریم فرمایي چې موږ د موسی علیه السلام مور ته چې کوم دی وحی وکړه نوحی الی ام موسی دغه شانت آیت مبارک ته موږ د موسی علیه السلام مور ته وحی وکړه وحی مو ته فرمایله نو په دغه وحی کې خو جبرئیل علیه السلام نور راغله دا خو الهامو چې د حضرت موسی علیه السلام مبارک مور ته پزړه کې خبره واچوله چې ته موسی علیه السلام لپی ورکوا دغه شاندا آیت کریمه مبارکه فتلقى آدم من ربه کلمات آدم علیه السلام مبارک څخه کلمې د رب العالمین نزد کړي پدې کې خو جبرئیل علیه السلام نه دی راغله بغیر د واسطې د جبرئیل علیه السلام نه حضرت آدم علیه السلام مبارک دغه پټي کلمې ازده کوي رب العالمین ولا ور کوي نو دا علم د غیب وي چې هغه کشف هم دی الهام دی القا دا وحی په دې خپل پیغمبر سره چې کله لاس ملاوولو پدې کې دیوی قبیلی والا چې څنګه لاس ورکو وی پیغمبر د زمانه ته پته ولګی دا چومته ستاسو قبیلی والا خلق د زمال راشي او ما سره د بیعت وکي وی چې کله د هغه قبیلی والا خلق راغل پیغمبر د زمانه سره بیعت کوي او لاس پلاس کې ور کوي دویا درې کسان دي چې هغه د غلا کړی و او سره زرو او هغه سره زری پټ کړیو د مال غنیمت نه او دا هغه سره زرو علم حضور مبارک ته رب العالمین ورکو چې دا سونا څومره مقدار کیو وې د غوی د غوا د سر عمراوي د هغه په مقدار باندې سره زری پټ کړیو وې وته چې څه شی مو پټ کړی راوړ یو په دې غنیمت کې کېده وې چې هغه راوړل او په هغه کې خودل وې اور راغې دوباره او مال غنیمت اوس وزولو وې رب العالمین هغه جهاد قبول نو ګورا دا یو د هغه پیغمبر د زمانی دا علم الغیب دی چې رب العالمین په کشف سره ورکو چې هغه د لاس ټچ کیدلو جبرئیل علیه السلام مبارک نه دراغله لاس سره د چې لاس ورکو پته وته ولګی دا چې دغه دی او یو علم غیب د پیغمبر علیه السلام مبارک چې د تیر شوی زمانی خبر خپل امت ته صحابه ته بیان دغه شان صحیح مسلم جلد نمبر 8 صفحه نمبر 171 باندې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای چې کینن خدای تعالی ما ته دا غون د ازمکه غون د ټوله را ټوله کا ان الله ذویل الارض فرایت مشارقها ومغاربها په خدای تعالی ما ته دا ټول ازمکه را غونډه کا او د دې مشرق او مغرب ما اولیدل وېست چې پکیو دا ټول ما ته رب العالمین او خودل دا د حضور مبارک کشف دی کشف تام دی چې رب العالمین ولا ور کړی دی او د غیب سره تعلق ساتي ما او ته د دیوال نشاته اخواس نخکاری چې سکی حضور مبارک ته الله رب العزت مشرق او مغرب او خودل او دا څومره چې ما ته په نظر باندې راغ الله ما ته او خودلا وې دغه تب زما امتیان هغه بوته ورسي ځکه نن سبا د دنیا په ګډ ګډ کې چې کم دی دا تبلیغ کار روان دی او د کمی فرقې سره چې څوک تعلق ساتي د هرې فرقې والا لګي دی او د خپل دین کار مخ په وړاندې بوزي نو دا د حضور مبارک علم د غیب دارنګ صحیح مسلم جلد نمبر 8 صفحه نمبر 163 باندې انس رضی الله عنه مبارک وای د جنگ بدر واقع حضور مبارک بیانای دی وای وی حضور مبارک ته د مازیګر پته نه لګي د ماخام پته نه لګي او یک چا دا سے ثابت کو نو دا کفر دی او شرک دی یار حضور مبارک په خپل ثابت کړي د صحیح مسلم حدیث دی حضور مبارک دا جنگ بدر واقعہ بیانای د ماسوتن سبال بو جنگ کیږي او نن ماسوتن صحابه کرام ته تفصیل بیانایي سبال بدا سے دا کار کی ولدا علم رب العالمین ور کړي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل هذا مسرع فلان غدا ان شاء الله وی پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایل دا زه په دې میدان بدر کې دا بو سبالا د ابو جهل زیوی مردار بپروت وی دا بو سبالا د عتبہ زیوی مردار بپروت وی دا بو سبالا د شیبه زیوی مردار بپروت وی کم کافران بچ سبالا مرداری کې دا ټول خبر حضور مبارک پنن رضی باندې ورک حضرت عمر رضی اللہ عنہ مبارک فرمائی
وی قسم په هغه ذات باندې چې محمد رسول الله مبارک پر حق پیغمبر را لېږلی دی. وی یو کافر هم د هغه نخې نه خطانو کوم نخه چې رسول الله مبارک پزمکه باندې وهلی وا، وی په هغه نخې باندې وی د چا نامې چې اغستی وي هم هغه کافر په هغه نخې باندې مردار پروت. دا خو د مسلم شریف حدیث دی. او ته وی د مازیګر پته وطن لګي مونږ وایو د قیامت د ورځې احوال حضور مبارک بیان کړی دي، د جنت او د دوزخ احوال حضور مبارک بیان کړی دي. جنت ته بسوک زی، دوزخ ته بسوک زی، دا ټول حضور مبارک بیان کړی دي. لیکن د جا د زړه سترګې چړندې وي، منافقان وي، گمراه وي، د لارې نه بېلاره وي، هغوی ته صرف د حضور مبارک په شان اعتراضات ښکاري د منافقینو، خو نور ورته نه ښکاري. دغه شان صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحه نمبر 32 باندې اسماء بی بی فرمای وی زرالم خلق ولاړ وی ما حضرت عائشہ رضی الله عنها مبارک ته ویل چې سنخه یا څه خبر اشتا، دا د صلات کسوف مونږ دی وګد مونږ دی حضور مبارک ولاړ دی. وی زم پکې ودریدم، وی تر دې پورې چې ما په ما باندې غشي غالب شوا. غشي دا به ان شاء الله په یو بیان کې بیان کو چې غشي څه شی وی په ما باندې غشي غالب شوی، ما په سر باندې زر زر اوبه واچول. وی حضور مبارک چې کله د هغې نه فارغ د مانځنه وی د رب العالمین حمد او ثنا او ویلا، وی بیا او فرمایل ما من شیء لم اكنه رأیته، نو یو شی چې ما لیدلې نو ما یو شی زم نو لیدلې الا رأیته فی مقامی، مگر رب العالمین ما تا په دې مقام باندې او خودل حتی الجنت والنار، تر دې پورې چې ما جنتم ولیدو او دوزخ مم ولیدو. دا د حضور مبارک هغه کشف، هغه علم الغیب رب العالمین ورته د کشف په ذریعہ باندې ور ما او تا نه جنت لیدلې ده نه مو دوزخ لیدلې ده، لیکن ایمان مو دې په چې آو جنت هم شته او دوزخ هم شته، ایمان مو ده په لیکن لیدلې من ده. او حضور مبارک مونږ ته په خپل احوال راکای چې ما هم جنت ولیدو او هم می دوزخ ولیدو. دا د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک هغه علم د غیب دی چې رب العالمین ورلا ورکړي. دغه شان د بخاری شریف حدیث ته د غزوه موتا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خپل صحابه کرام ته ورکړي. په دغه کې صحابه کرام جهاد للیږي، په خپل مبارک پاتې کېږي مدینه منوره کې، او جهاد ته حضرت زید رضی الله تعالی عنہ، حضرت جعفر بن رواحه رضی الله تعالی عنہ د مبارکان دغه شان نور صحابه کرام غزا ته لیږي او په خپل پاتش. کتاب المغازی لیکي دی وای چې کله د تلل نو کورونو ته لاړل او په مخه د کورونو راواغست چې حضور مبارک مونږ ته فرمایل وی په یوې غزا کې داسې نه دی فرمایلی بغیر د دینا که چرته ته شهید شوی جنډه بدالی، کته شهید شوی جنډه بدالی، وې د دینه پته لګي چې حضور مبارک لدا علم الله ورکړی دی او مونږ به شهید کیږو بیا ناراض په مخه د کور نه واغست. چې کله لاړل هم دغه شانته او شوا حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د خپل کور نه را بهر شو او جګړه شروع شو. جنډه حضرت زید رضی الله عنه مبارک پلاس کې اونې ولا هغه شهید شو. د مبارک خپل صحابه او ته بیان کوي، صحابه کرام په مسجد نبی کې راټول کړ، منبر شریف باندې حضور مبارک تشریف فرماش وی جنډه حضرت زید رضی الله عنه ولا هغه شهید شو. وی داغه نفس چکم ده جنډه حضرت جعفر رضی الله عنه پلاس کې واغستا، وی هغه شهید شو. داغه نفس جنډه حضرت عبد الله بن رواحه رضی الله عنه پلاس کې واغستا، وی هغه شهید شو. وی دستورګو مبارکونه اوخ کې بېږي او جاړي. وی دغه میدان د جهاد رب العالمین حضور پاک مبارک ته د کشف په ذریعہ باندې خي او دا د غیب سره تعلق لري. صحابه کرام ته نخکاری او حضور مبارک تخکاری. ور صحابه خو ټول اولیاء، اعتراض بیا کیږي چې ته اولیاء او 80 صحابه خو اولیاء هغه ته ولې نه مانی. نو مونږ وایو چې دا علم الغیب عطائی کله وی او کله نی، کله الله جل جلاله ورکی دی او مکو موکې نه خبر کې او کله نه ورک. صحابه نه خبرول حضور پاک مبارک خبر کو په دغه موقع باندې بیا خو د حضور او د صحابه په شان کې فرق نه کیدو چې صحابه ته د مخکاری او حضور ته د مخکاری، بیا خو د حضور مبارک شان نه ثابتي. نو ځکه الله جل جلاله حضور مبارک ته د کشف په ذریعہ باندې او خود او صحابه ته نه خود. صحابه حیران دي چې حضور مبارک جاړي. حضور مبارک فرمایي وې تر دې پورې چې جنډا
د الله جل جلاله دا تورونه وی تور له پلاس کې وراغلا او فتح په غالب شو فتح غالبه کا جهاد اوګټ صحابه وی چې دا بسوک چې کله صحابه کرام راغه وخت تیر شو راغه واپس پدې کې یو سړی یو صحابي حضور پاک مبارک له پجلتې سر راغ حضور پاک مبارک ته عرض کوي قربان زه درته کیسه بیان کوم او کتا سره راته بیانوي صحابه او تدا پته و چې حضور مبارک ته رب العالمین علم ورکي او د پټ شیانو نه خبرې وي حضور زه درته بیان کوم تاسو راته بیانوي حضور مبارک ورته فرمایي وې زه به درته بیان کوم وې خجی راته او فرمایا وې دغه شان تکار شوی او صحابي په د ذات په الله باندې قسم خو دې الله په ذات باندې چې زما دې پر رب العالمین باندې قسم وي سچ تاسو بیان کل دا سی وی لکه چې تاسو مونږ سره حالت کې موجود وای دا ټولر څه تاسو لیدلی دا د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک هغه علم د غیب دی چې د کشف په ذریعہ والا رب العالمین ور کړي صحابت نه تپوس کوي دا سړی سوکو چې رب العالمین چې رسول الله صلی الله مبارک وته د الله تور وایلا ودا خالد ابن ولید رضی الله عنه مبارک وی اخیری کې د غلاس له تور وراغه او داسې لیوانه جهاد او جګړه شروع کا چې په کافرانو باندې فتح رااله او جهاد مو بیا فتح او جهاد زمونږ په نصیب شو رب العالمین موږ له غلبه راک لکه د بخاری شریف حدیث ته د خیبر واقعا بیانای صحابه کرام غزوه خیبر له خوشید پلاره کې صحابه کرام وی ډیر داسې مړاوي غونتی شو خلک مړاوي کې سفر کینو جره څوک نشته چې اشغار وای چې صحابه کرام را تازه وی صاحب راغه اشعار شروع کړ بخاری شریف هغه اشعار راغستی وی چې اشعار شروع کړ وی ډیر جذباتي اشعار وویل صحابه کرامو کې ډیره جذبه راوست وی حضور مبارک ورته فرمایل چې رحم الله جل جلاله دې په د باندې رحم وکي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک په هغه کې شامل دي حضرت عمر فاروق رضی الله عنہ مبارک وای وی کاش کې چې پیغمبر علی السلام مبارک په دغه وخت کې دا الفاظ نه وی فرمایله ځکه ودا علم حضور مبارک ل رب العالمین ورکړو او صحابه له هم ورکړو چې دا چا په باره کې حضور پاک مبارک رحم الله او ایو هغه ژوندې وي دې به شهید کیږي به ماغه وشو چې کله خیبر تلاړو وي هغه صحابي په شهید شو شهادت جام نوش دا د حضور مبارک علم چې دا به شهید کیږي ځکه وسر رحم الله او وای نو دا دومره احادیث مبارکه د قران مجید دغه آیاتونه مبارکه چې هم درته پیش ک چې مونږه علم الغیب منو پیغمبرانو ته اولیاء ته خو علم الغیب عطائی هغه علم چې رب العالمین ورکړي او څوک چې وایي چې دا شرک ته او کفر دی دا بے ځای لګیا دي څوک به داسې اون خای په قران مجید کې چې دا شرک ته او کفر دی مگر که خای هغه علم ذاتی بخای علم ذاتی دی چې مفسرین علما او د هغه تطبیق کړي دي چې کوم علوم به نفي راغلي د قرآن مجید کې هغه ذاتی دي او کوم علوم ته چې اثبات ثابت شوی دی په قرآن مجید کې هغه عطائی دي چې رب العالمین د خپل جانب نه ور کړی په دې باندې خو ما ډېر دلایل راټول کړیو ما زه دای ته چل خایما چې ته څنګه د حضور پاک مبارک په علم الغیب باندې اعتراض الحمدلله اوس ما سره د بخاری شریف او د مسلم شریف احادیث پراته دي په دې کې حدیث نه احادیث چې حضور پاک مبارک د ماکان او ما یکون د علم خبر ورکړي لکه د سوره رحمان په آیات کې خلق الانسان علمه البیان تفسیر خازن لیکي خلق الانسان خدای تعالی انسان پیدا وې د دینا انسان خاص انسان مراد دی چې هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته علمه البیان رب العالمین چې ولا علم ورک وی هغه علم د ماکان او ما یکون علم دی چې ستیر شوی دی په دې زمانه کې په دې دنیا کې او سره اتلون کې د تر قیامت پورې د جنت او د دوزخ احوال وې دا ټول علوم رب العالمین محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک لور کړي نو درونو په قران مجید کې جګړه نشته ده کم خلق چې وای چیر جی زمونږه شک ته چا پسې ورش هغه داسې وای او دای داسې وای قران مجید برواله عالم سره بکینی چې مولا صاحب تاو د تا خدای پورې د محشر باندې بمونږ د تعالی من نیولې وی او تا پسې بدر روان تب زمونږ نه وړاندې مونږ بدر پسیو په قران مجید کې یا په احادیث مبارکاو کې
حضور پاک مبارک ته علم د غیب ثابت ته کنه، ما قبل انبیاء ته علم د غیب ثابت ته او کنه. کچرته د خدای نه یریږي او په دغه غیب باندې ایمان لري، منافق نوي، په غیب باندې ایمان لري، نو تا ته به وایي چې آو فلان کی ځای کې ثابت ته، خو ګورې ذاتی نه دی. د پیغمبر خپل کمال به نه غني، د ولی خپل کمال به نه غني، دا کمال ولا الله ورکړي. او چې کوم ځای کې نفي راغلی دا هغه ذاتی دی، بس د خدای تعالی علم دی، ما سره دی، دا کتاب زما دی، مال چانه دی را کړی، دې ته ذاتی ویلې شي. نه یار مال مختار استاد را کړی دی، دې ته غتای ویلې شي. مال هغه را کړی دی. حضور مبارک په خپل فرمایي ما سره علم د غیب نشتا مگر هغه علم چې مال الله تعالی را کړی دی. بس د هغه اثبات شو، د غتا اثبات شو چې رب العالمین رسول الله مبارک له علم ورکړی دی، نو غتای دی. او د الله جل جلاله علم چې دی هغه ذاتی دی، رب العالمین له چا ورکړی نه دی. نبی الله ولی الله له چا ورکړی وي هغه الله ورکړی وي، بل چا هغه طاقت نه لري چې بل څوک هغه علم ورکي. رب العالمین دې مونږ او تاسو له په صحیح معنا کې په قرآن او په حدیث باندې پوهه نصیب او فرمای، او رب العالمین دې زمونږ صحیح عقیده جوړ کړي. هغه عقیده چې قرآن ذکر کړی دا، هغه عقیده چې مفسرین او علماو ذکر کړی دا، هغه عقیده چې صحابه کرام پاغه باندې تللی دي. او رب العالمین دې موږ د دوال مدول نه وساتي، دا ټنګسری حشرات حضروات چې دي، رب العالمین دې موږ د داسې ګستاخی او بے ادبی نه وساتي. هو چا چې پیغمبر ته علم غیب ومنلو وي زمونږ فقها وای دا کافر دی. د فقها عبارت پیش کوم، زمونږ فقها وای دا کافر دی. کوم فقها وای د یو فقینه مخواله د فقهاو نامه خو ذکر کا، کتاب ذکر کا، جلد ذکر کا، صفحه ذکر چې دا دغه فقيه وای چې دا شرک ته او کفر دی. د هغې نه بحر الرائق په جلد نمبر 5 او جلد نمبر 7 صفحه نمبر 18 باندې لیکي چې چا علم الغیب د یو بنده ته اومنلو، یو بنده ته چا علم الغیب اومنلو او یا دا ګمان وکړو چیرې سبالک ګمان مې دی چې باران بکیږي، وای دا کفر دی. خانو دې دومره د موسمیات والا سره بسکه دا خو فقيه دی. دی وای چې چا ګمان وکړو چې سباله به باران کیږي، نو موسمیات والا د ټول کافر کړ، ټول د کافر کړ کنه. ځکه هغه وای دا کفر دی. او یو متبدا سه مسله نه کې هر کې دی شي سباله وشي، یاره ګمان مې دا ځکه ورځ اوړي راوړي وینا دا سه بنې، بس که خدای تعالی کوي او به وری، او چې خدای تعالی نه کوي ني سو کې نشي ورولې، بل چا سره دغه طاقت نشته. ها خواص بندگانو له الله وری چې لاسونه پورته کې خدای تعالی باران شروع. نو د بحر الرائق یو عبارت شو چې دی وای چې دا کفر دی. دویم مولا علی کایر رحمت الله علیه هغه ذکر کړی دی چې چا دا اومنلو علم الغیب عبادت تا ودا کفر دی. نو دا ابن دغه عابدین کې حاشیه ابن عابدین کې هم دا ذکر کوي. دا کم علم یادای د دې ټولو نه چوڑ حاشیه ابن عابدین بیرته ذکر کوي په جلد نمبر 4 صفحه نمبر 243 باندې دا غي تفصیل بیانای. په کدا چا دا عقیده وی چې دا علم لري او د په علم غیب باندې عالم دی، دا انسان یا دغه فرشتہ، نو وای دا کافر دی. څه شه دی؟ کافر دی. بس دغه عبارت وای منافقان او ظالمان خلق وړاندې نور عبارت د کتاب نه وای، وړاندې ورپسې هم دغه کتاب کې ذکر دی وی مگر هغه علم چې هغه د وحی په ذریعه سره وی چې پیغمبر ته الله ورکی، او د الهام په ذریعه سره وی چې خپل ولی ته الله ورکی، وی دا بیا کفر او شرک نه دی. ته څنګه وای چې دا کفر او شرک ته؟ دغه شانت دی د مولا علی کایر رحمت الله علیه هغه یو دغه شانت دعوه کړی دا چې دا چاته چا علم الغیب ثابت کو دا کفر دی. نو هغه ویلی دی چې کفر دی، خو کم علم الغیب؟ هغه علم الغیب چې هغه ذاتی وی دی وای چې نه مال خدای تعالی نه دی را کړی، دا زما خپل کمال دی، وی دا بیا کفر او شرک ته. کینه بیرته مولا علی کایر رحمت الله علیه مرکات شرح د مشکات کې جلد نمبر 2 صفحه نمبر 270 باندې لیکي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک نا په بشمیر مکو باندې د غیب او د خبر علوم ثابت شوی. د غیب خبر ورکړی دی، دغه علوم الله ورکړي دي، او بشمیر مکی وی چې رب العالمین ول دغه د غیب خبر ورکړی دی. او بیا په واقع هغه راخلی چې کومه درته ما ذکر کا د پیغمبر علی السلام د اوخي واقعیا چې اوخه ورکه شوی و ریوانډې نو وی چې دته د اوخي پته نه لګي،
وې دغه واقعه په به مولا علی کری رحمت الله علیه په مرکات کې راخلی چې دا علم د غیب چې پیغمبر علی السلام مبارک له الله ور کړو. نو خبره نیمه مکوا عوام ته پزړه کې شک ما چوا د قران آیات بنی مو وینم بو پریدي د کتاب عبارت بنی مو وینم بو پریدي دا ظالمان دي منافقان دي د خدای تعالی د کتاب نغلا کوي د مفسرینو د نور علماو د کتابونو نغلا کوي. رب العالمین د اول مالا او به تاسو له پدې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کی. وما غلینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای تعالی دې موږ د ریوندینو نه جدا کی. خدای تعالی دې موږ د ریوندینو نو ساتي او رب العالمین دغه باطل عقیده خدای تعالی د هغه بوتلانو کی او دا کومه عقیده چې خدای تعالی موږ ته را نصیب کړی دا چې نن سبا په مذهب د بریلوی باندې یادېږي رب العالمین دې موږ له په هغه باندې ثابت قدمی نصیب او فرمای. وما غلینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.